السلام علیکم ګران شاګردانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ بیاست. راځو د نن سبق ته. د نن سبق چې دی هغه بیا هم انګریزي جملې دي، داسې جملې چې موږ په ورځني ژوند کې ډېرې زیات استعمالوو. دا د انګریزي سپیکینګ لپاره ډېرې لازمي دي. زه کوشش کوم چې تاسو ته ډېرې جملې در جوړې کړم، درته راوړم، ځکه د انګریزي سپیکینګ باید موږ زده کړو. ډېر سټوډنټ ډېر ګرامر یې زده، ډېر سکول یې ولي، خو انګریزي سپیکینګ نشي کولی. نو دا جملې د هغه سره ډېر زیات کومک کوي. راځئ راسره وایاست. This is a bad habit. This is a bad habit. دا یو بد عادت دی. Don't smoke among the people. Don't smoke among the people. د خلکو منځ کې سګریټ مه څکوه. سموک سګریټ څکولو ته وایي، دود ته وایي. Be alert. Be alert. بیداره اوسه. چوکس هوښیار اوسه. لکه پولیس والا چې هوښیار ولاړ دی، دغه دپاره د اسمه دی. Be quiet. Be quiet. چپ شه. دلته په راسپلینګ کې غلطي ده. دغه کوایټ چې دی دا و ډېر ته وایي. Quite معنا ډېر، Quet و چپ ته وایي. دغه سپلینګ یې غلط دی. By chance. By chance یا suddenly. suddenly اتفاقاً، اچانک، ناڅاپ. څوک د چا سره ناڅاپه مخامخ شي، اچانک. clap him. clap him چکچکې ورته وکړي، لاسونه ورته پړاک وهي. every day. daily. every day. daily هره ورځ، نه څوک هره ورځ ځم. every day. he is very careless. He is very careless. دلته دا care C-A-R-E راځي. negligent. negligent هغه ډېر بې احتیاطه دی، ډېر بې پروا او غافله. please join us. please join us مهرباني زموږ سره ګډ سئ، زموږ سره ملګري سئ، شرکت وکړئ. you are still a kid. you are still a kid. ته لا اوس ماشوم یې، ته لا در اوسه کوچنی یې. How much is the cost of it? How much is the cost of it? د دې لګښت څو دی؟ Take a side please. Take a side please. مهرباني یو طرف ته شه، یو خوا ته شه. چا له چا مخ نیولی هغه ورته وایه چې یو خوا ته شه. See who is. See who is. وګوره څوک دی. He looks very nice. He looks very nice. دی ډېر ښه ښکاري. دلته بعضې ملګري هغه وایي he seems. seems نه ورسره راځي. look. should I wait more? should I wait more? آیا زه نور انتظار وکړم؟ او go somewhere else. go somewhere else یو بل ځای ته ولاړ شه. where are you? where are you? ته چیرې یې؟ do you want anything? do you want anything? یو شی خو به نه غواړې، یو شی خو به دې نه وي په کار. آیا ته یو شی غواړې؟ We live in چمن on border. We live in چمن on border. موږ چمن کې پر بارډر باندې پراته یو. پراته یو معنا اوسېږو. موږ چمن کې پر بارډر باندې اوسېږو. دا زموږ د نن سبق چې د انګریزي جملو په باره کې وه، هغه جملې چې ډېرې کوچنۍ جملې خو ډېرې بنیادي او ډېرې مهمې، موږ یې ډېرې زیاتې استعمالوو. که مو سبق خوښ شوی وي، ویډیو لایک کړئ، کمنټ کې خپله رایه ولیکئ.